د بلوا کال داسې و چې په کندهار کې ما تاسو ته وویل چې اتیا کاله تر مخه سینما هم جوړه سول او دغه د ښځو مکتب هم جوړ سو چې دا زموږ خلکو د کندهار د خلکو دا شیان ډېر نه خوښېدل، یعنې ورسره ناولده هم وه. نو په دغه وخت کې لا خلکو څه نه ویل، خیر خو د نن څخه تقریبا دغه د شپېتو اویاو په مابینځ کې چې دا بلوا کېږي چې ما تاسو ته وویل چې 15 شپږ کاله تر مخه 15 کاله تر مخه چې تقریبا په سنه 27 او 28 کې 1327 او 28 په دغه کلو کې وسوله. زه کوچنی وم په یاد مې ده. نو بلوا پر دې خاطر وسول چې حکومت کې دا د زموږ ستاسې د باچا چې و کرزي صاحب، د کرزي صاحب نیکه معین خیرو جان نومېده، د عبدالله خان پلار و، د پلار نیکه یې په معین خیرو جان و، زموږ پلار به معین خیرو جان بولي. موږ به پوښتنه ځینې وکړو، موږ پلار بابکه ده ته ولې دا معین وایي؟ ول دا پر اعلیحضرت باندې معین و. زموږ پلار هم په دغه نه پوهېدی چې دا معین دی، یعنې معین خیرو جان و، اصلي معین نه معین. نو خلکو معین خیرو جان بولي. او د هغه بیا بل ورو سلیمات خان نومېدی، دا د کرز د کلي و، د خوره خانانو د کرز د کلي خانان دی وه، په بلزي وه د کرز د وطن خانانو. د دغو خانانو بیا بیخي ډېر خلک په د انقلاب کې تره کې مړه کړه. 18 نفره د دغه خانانو د کرزي صاحب د کورنۍ د اکا زامنو تربرونه راوستل، په یوه شپه په دغه کومندو کې مړه کړه، د کندهار په کومندو کې دا په یوه شپه مړه کړه، شهیدان یې کړه. دلته په هغه وخت کې انجینر ظریف والی و او غلام نبي شینواري و، د ولایتي کمیټې منشي و. دغه به ویله بیا ونه وایي چې موټي کې چې زور نه دی. د غلام نبي شینواري ډېر ارمنې خلقي و، ډېر ظالم خلقي و. په دغه ویل د خانانو کې به یې پر دا غوږچینې به یې 3 بوکس ووه، مړ به یې کوي، داسې ظالم و. یا بیا چې غزار سو بره مینه پر دا غوږچینه باندې په لغتې 3-4 لغتې وه، مړ به یې کوي. په دا رقم یې دا خانان په ډېر ظلم مړه کړه. دا 18 نفره خو په یوه شپه مړه کړه، مړه یې نو ډېر کړه. د خانانو د جملې څخه وه. د میسج بیا راڅه وشو په بل کې د بلوا کیسه درته کوم. یو دا د سکاوي کالو، اخو تقریبا څه کم 100 کاله یې کېږي. الله خان پر ضد باندې د سکاو په دغه وخت کې په پېښور کې بندي و، په جیلخانه کې د انګریزانو. نو کله چې امان الله خان باچا سو، بیا انګریزانو ته د استقلال اعلان وکړي، د ازادۍ. انګریزانو په هغه وخت کې پر 3 جبهو باندې حمله وکړه. د خیبر په دره یې وکړل، په پکتیا کې یې وکړل، او خوست پکتیکا کې، او یوه د سپین بولدک پر چمن باندې وکړه. نو په هغه جنګ کې په 3 جبهو کې انګریزانو ماته وخوړله، مخته نه راله. دغه شهیدان چې و دا 1 اویا دي که 2 اویا شهیدان په بولدک کې پراته دي، د کلای جدید بغل ته. دا جیره به تاسې لیدلې. کلای جدید دغه ته وایي، دا پر غره چې دا کنډک دی، دا چې نوی جوړ سه په کلای جدید مسما سوله. د دغه وخت تر مخه چې بولدک و، لاندې بغل ته یو کلا وه، دوی زړه کلا بولي. اوس زه هغه ورځ تلم، په زړه کلا پسې مې وکتل، زړه کلا راڅخه ورکه سول سره. پخوا د حکومت په د زړه کلا کې و، د کنډک لاندې، د غره لاندې وه، ښه غټه کلا وه. نو بیا دغه کلا چې په هغه وخت کې جوړه سوله، نو نه پوهېږم دا کلا د امیر عبدالله خان و که د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه سوې وه. دا د کلای جدید په نامه وه، او دغه جنګ هم دی د کلای جدید جنګ بولي. ما خپل پلار خدای پاک دې وبخښي، هغه په امان الله خاني کې عسکر و، 2 کاله عسکري کړې وه. دا د کلای جدید په جنګ کې د خپل اشتراک کړی و. دا کیسې به کوی، دا د کلای جدید د جنګ چې د انګریزانو حمله وکړه، بیا انګریزانو لاړه، بېرته یې ماته وخوړل. او د پکتیا کې هم حمله کړې وه، چې هغه کې بیا نادرخان، غازي نادرخان چې د ظاهرشاه بابا پلار و، هغه بیا دغه جبهې قومندان و، سپه سالار و. انګریزانو هلته ماته وخوړله. انګریزان چې کله ماته وخوړله، برای د افغانستان ازادي رسمیت وپېژندله. پخوا افغانستان داخلي ازادي لرله، خارجي یې نه درلودله. په دغه وخت کې چې بیا امان الله خان خپل ازادي واخیسته، بیا د خارجیانو سره سفارتي اړیکې و، سفرونه و، دا شیان پیل کړل. نو انګریزانو که څه ظاهري دغه امان الله خان ازادي په رسمیت وپېژندل، خو په زړه کې هغه ورته و چې پر امان الله خان باندې خپل واری وکړي. نو هغه و چې په دغه وخت کې دغه بچای سکاو چې بیا وروسته په امیر حبیب الله خادم دین رسول الله ځان ته خطاب وکړي، ګرچې د یو غل و،
پر دغه نامه لاندې راولاړ سو نو بیا دی د کلکانو پرسبانو تاجکو شمالي د کلکان د کابل د ولسوالي د کلکان په نامه د کابل ولسوالي د کابل په شمال کې د دغه ځای و نو بیا هغه و چې دغه دعوه وکړل د پلار بیا سکا و د غرو چې د کابل غرو کې د کورونه دي پخوا دغه یو شی په 10 افغانۍ ورخېژوي دا ژان بیا دوه ژان بیا دغه و ډېر هغه شپارشي کې په 10 منه اوبه ځایېده د دې په غاړه کې خېژول د غرو ته په یوه ولسي کورو ته نو د پلار د سکا و د اوبو سکا و د اوبه یې خېژولې نو دا زوی بیا غل سو بیا هغه و چې بدلاري و اخر پېښور کې د انګریزانو سره بندي و نو هغه چې وکتله د غښتلی سړی و د سکا و د بچی سکا و حبیب الله نو بیا یې چورت وویل چې د ملا خان د بربادولو دپاره دغه سړی دی نو هغه چې انګریزانو سپورټ کوي بیا دته خپل ځان ته د لقب ورکړي د خادم دین رسول الله نو هغه چې خلک د څو عمر دپاره د خلک امان الله خان باندې د کافر ټاپول چې امان الله خان کافر دی کافر سوی دی ټاپم انګریزانو پر ول ځینې هغه افغانان چې د انګریزانو سره دغه یا خطا وتلي یا خطا ایستلي یا په چلو پرېب نو هغه یې د ځان ملګري کړله پر افغانستان باندې پر دا باچا باندې د کافر ټاپول چې امان الله خان کافر سوی دی امان الله خان په دغه وخت کې یو خارجي سفر وکړي کله چې د ازادي واخیستل د خارجي سفر یې وکړي دی خپله ملیکه یې ورسره وه د سفر بیخي 6 میاشتې دوام وکړي نو هلته ځینې عکسونه راووتله چې هغه به سر د ملکې و بدن به د بل چا و نور به بربنډه وه یا به لڅه وه یا به نور کیسه وه نو بله دغه پروپاګند انګریزانو ورته جوړ کړي چې د زموږ افغانانو چې په هغه وخت کې په علمیت و د ټکنالوژي و دا شیان هم ډېر کم وه حتی عکس تصویر چا نه و لیدلی نو خلک یې بس په دې خطا ایستله دغه غل یې په راپورته کوي د امان الله خان باچي یې په ړنګه کړل نو بیا 8 میاشتې سکاو باچي وکړل نادر خان چې په هغه وخت کې په فرانسه کې د امان الله خان سفیر و د ظاهر بابا پلار نو بیا د ایرالي خلک یې پر ځان راټول کړل بیا په سکاو باندې حمله وکړه سکاو یې په هغه ار کې مړ کړي ځینې وایي څو ورځې وږي سپي ساتلي او په سپیانو یې وخوړي سره د 1500 کسو هغه د سکاو هغه ډېره غټه عمله نو سکاو په دغه وخت کې تر کندهار هم راورسېدل د کندهار سالم سکاویانو یې پله ونیوله چې په کندهار کې تېره کړل خو بیا هغه و چې د کندهار څخه یې بېرته پسې واخیستله کندهار یې هم دغه کړي دغه د سکاوي کال ما خپله نه دی په یاد پخوا به خلکو ویل چې په سکاوي کې پیدا سوی یم د سکاوي کې زه د 50 کالو وم چا به زه په سکاوي کې مړا نیولی وم د کیسې به د 50 کال تر مخ خلکو کولې چې هغه خلک هغه وخت ونیوه لکه اوس چې زه یم موږ کوچنیانو اوس خو هغه خلک فکر کوم د سکاوي خلک به چندانې ژوندي لا نه چې په سکاوي کې پیدا سوي دي سکاوي کې نو دغه د سکاوي د کال یو کوچنکه کیسه وه ملګرو یوه کیسه بله پېښ شوې وه چې زما خپله نه ده په یاد نو په هغه وخت کې کشني سید دغه بلل چې کوچنی سید یې شهید کړی دی بیا نو د دغه پر ضد باندې د کندهار د شیګانو پر ضد باندې دغه بلوا جوړ شوی اول زه د کندهار شیګان درته تعریف کوم چې دا څنګه دلته راغلي دي د څه وخت څه شته دي چا راوستله دوستانو دغه زموږ د کندهار شیګان چې 2-3 کلي په اطرافو کې هم دي دلته د چارجوال په نامه یو کلی دی چې دا هم د پرسبانانو په مالجات کې یو بل کلی دی د چکني په نامه دا هم د پرسبانانو یو بل کلی دی د ګونجګان په نامه چې تقریبا د ښار سبزې راتېر سره سره د وطن د ښه باغونه هم لري ښه علاقه ده دا هم شیګان او یو بل کلی پاشوغه کې دی دا هم شیګان و او په ښار کې دغه توپخانه کې تقریبا د توپخانې بازار شاوخوا بالخصوص دلته یو کوڅه ده د امام باره هم دلې شته د میجې بولي موږ امام باره ورته وایو دلته هم یو که درته ووایم چې 20 مسجده شیګان شته په مسجدو هم د غونډې دي دغه یوه امام باره هم درلودله شیګان دغه وخت دلته مېشته دي کله چې ایرانیانو پر افغانستان باندې حمله وکړل د نادر افشار په مشرۍ نو بیا احمدشاه بابا هم په دغه وخت کې په کندهار کې بندي و احمدشاه بابا چې د بند را خلاص سو یعنې کله چې زوړ ښار نادر افشار ونیوی محبس مات سو بیا نو احمدشاه بابا هم د بند را ایله سو نو بیا د نادر افشار په عسکرو کې په پوځ کې برتۍ سو یعنې ځای پر ځای سو
نو نادر افشار چې بیا افغانستان ونیوي هندوستان ته ولاړې په ملتان کې بیا د خپلو عسکرو د خوا هغه ایراني عسکرو د خوا قزلباش وه اکثره د عسکر قزلباش وه دغه زموږ دغه شیګان چې د هغو د خوا څخه دی مړي احمدشاه بابا بیا د ده مړی دا د نادر افشار مړی تر مشهده پورې رسېږي د ده کورنۍ پخوا داسې یو ملګرو د بادشاه شبر جنګ ته تللی خپله کورنۍ معاینه به یې ورسره ولې خار جنګ به 2 کاله 3 کاله 1 کال دوام کوي چې بیا به دی خپل ځای ته تللی نو هغه د احمدشاه بابا دغه یوه پښتونولي ورسره وکړل چې دغه د ده ښځې و نورو ته تاوان چا ور ونه رسوي مړ خپلو قزلباش کوي دا خپل ایراني عسکرو مړ کړي احمدشاه بابا چې هغه ورسول نو بیا احمدشاه بابا راځي د قزلباشان ټول پر ځان راټولوي د هغو مشر کېږي دغه د کندهار شیګان چې دي دا چې ما د وطنونو نومونه در واخیستل دا ټول دغه قزلباش اولاده ده احمدشاه بابا د مځکې ورکړلې د ځایونه یې ورکړل په ښار کې هم دغه جایدادونه ورکړل د کوڅې یې ورکړې او ورته په هغه پښتونخوا کې چې هاخواته ځي ولې د قزلباش یو ضلع سره شته قزلباشان دي بیخي ډېر دي د پېښور مربوطه ده دغه هم ټول احمدشاه بابا هغه مځکې هم احمدشاه بابا ورکړي دي دا قزلباشان دغه وخت څخه یا دغه شیګان چې زموږ په دغه کې دي او په هرات کې بیخي ډېر دي په کابل کې بیخي ډېر دي ټول افغانستان کې د جایدادونه ورکړل دا خلک یې د لیده ځان کړل نو احمدشاه بابا بیا دغه د نادر افشار پوځ هغسې منظم وساتئ هغه چې بیا هندوستان هم په ونیوی مرهټۍ هم په ووه د خپلو پښتنو سربیره دغه د ایراني قزلباش پوځ یې ملګری و تر پایه پورې ملګری و دا د کندهار شیګان نو دغه دي چې دا د احمدشاه بابا په وخت کې د جایدادونو ورکول سوي وو اکثره په د شیګانو کې بیا قزلباش په نامه یو طایفه ده چې دا د نادر افشار د پوځ هغه غټه حصه د دوی په لاس کې وه قزلباشان چې په شیګانو کې تر اوسه هم دا چې پاتې دي پر خپل مذهب هم ولاړ دي هغه د دوی د شیعه پر مذهب باندې په دغه وخت کې په کندهار کې یو کوچنی د شیګانو په کوڅه کې د دې کوڅه چې اوس د مال امام باره ده پخوا ملګرو د ښار کې د ډېر خلکو غاوې او ګودارانو دغه هم درلوده نو دا انبارونه بیا راایستل په کوڅه کې بیا غورځول په کوڅه کې به خرې وې لکه په سارا کې شوه خری په دغه کې بالا سړی یو کوچنی پیدا کړي والله دا کوچنی وایي سید و نو دوی ویل چې دا دوی وژلی و حلال کړی و بیا نو د ده په وینو په هغه وخت کې داسې اوازه وه چې دا د شهید په وینو دوی دا خپلې ټکۍ چې دا سجده پر لګوي دا رنګوي نه بیا پر دغه باندې دغه کوي د دوی چې سجده په لګوي د شهید په وینو یوه اوازه وه په هغه وخت کې هغه د جعلیت او اصلي و واقعي و هغه زه نه یم په خبر خو دا د کشي شهید په بلوا مسمه ده دا زما نه ده په یاد دا زما در د 80 کاله هاخواته سوې ده چې زما عمر دی زما نه ده په یاد دا کیسه بیا د دې په په کلي کې زموږ یو دا ښه مور هغې به کول موږ پلار هم راته کول خو کیسه یې د هغو داسې په یاد وه خو نو په هغه وخت کې ځوانان وو کوچنی وایي د انبارو څخه راوکښئ انباره یې ویل چې محمد یې شفاعت نه کوي چې د دغه پر شیګانو نو د کندهار د شیګانو کورونه ټول په دغه وخت کې چور سوله یعنې پر ټولو باندې حمله وکړه ټوله یې چور کړله ډېر شیګان هم په دغه کې مړه سوله تر هغه وخت چې حکومت راتلی یا حکومت ارامول یا حکومت قرارول په دغه وخت کې پر شیګانو باندې ډېرې غټې غټې حملې وسولې دا کال یې د کشتي سید په دغه بلوي یعنې کوچنی شهید دا سید و دا د واقعیت و ده دا شهید کړی و دا چې چا شهید کړی و خپله دوی کړي وو خو دلته بیا داسې په هغه وخت کې اوازې وې چې دا نورو خلکو کړي وو حتی انګریزان یې په دې کې متعامل کول چې د انګریزانو دا وکړي دا شهید په دې خاطر چې د شیعه او سني سره واچوي دغه ورته وکړي په هغه وخت کې داسې اوازه وه اصلي خو نو والله اعلم خدای په خبر دی خو دغه شهید یې دغه د پارسبانانو په کوڅه کې د انبارو څخه راوکښئ لکه یو چا ته چې ور معلومه چې راویښئ بریانو هغه د کندهار خلک دي چې برول محمد یې شفاعت نه کوي نو بیا د شیګانو کورونو ته خورا ډېر کورونه دي د شیګانو دا ټول چور سوله ډېر شیګان پکښې مړه سوله ټپیان سوله بیا چې حکومت سره آرام کړله تر هغه وروسته نو همدغه د هندوانو د کیسې دغه چې ما ټول په هندوانو کورو باندې حملې وکړې دا ټول حکومت ونیول چې مال دا سلیم احمد پنمد موږ یې ونډېوال هم وو ټول یې بیا پیدا کړه یو نه دی ورک سوی 4 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې 5 میاشتې 8 میاشتې قیدونه یې ورکړل بیا تر څو چې بیا بېرته رایله سوله نو دغه څه مختصرې کیسې وې ما څه اورېدلي وو هغه مې درته وکړلې یا مې هغه 2-3 واقعې چې زما خپله په یاد وې یا مې دا نورو د مشرانو څخه اورېدلي وې تاسې مې وکړلې خدای دې ستاسو توجه وړ ګرځېدلې
نو په دغه وخت کې د کرزي صاحب نیکه معین خیرو جان چې دا د حکومت سړی و، د حکومت ته ډېر ظاهر خان ته نږدې و، د ظاهر خان د دربار سړی و. په دغه وخت کې د نورو مکتب په کرز کې و. حتی په ټول افغانستان کې موږ مکتبونه یوازې د ولسوالۍ کې د یوه لیسه درلودله او په کلو کې به مکتبونه ودرل شپږم صنفه. نو په هغه وخت کې په کرز کې یوه لیسه وه د جمال نیکه په نامه وه، تر اوسه هم شته دا لیسه. نو د کرزي صاحب نیکه د ښځو د مکتب امر واخیستی چې د ښځو مکتب په کرز کې جوړ کړي. دا د کرز کلی د ډنډ د ولسوالۍ مربوط و، اوس هم د ډنډ د ولسوالۍ مربوط دی، هغه وخت هم د ډنډ د ولسوالۍ مربوط و. نو په دا کلي کې چې مکتب جوړوي د ښځو، او دغه پر ضد باندې د سلیمات خان چې د بل ورور دی که د اکا زوی دی، که ورور نه دی سکه د اکا زامن دي. انا سلیمات خان کرار ولاړ سو، د ښار پایلوچانو د ښار دغه خلک ملګرو دا یو شی باید ومنو، دغه دین اکثره وخت هغه خلکو راپورته کړی دی چې موږ تاسې د دین لرې بولو، لکه دا پایلوچانو دا خلک دا په کندهار کې که دغه د روسانو وخت جهاد و، اولین دغه د ښار پایلوچانو دا غښتلي ورته ودرېدل، د روسانو پر ضد باندې مې ځانونه په شهیدان کړی، مې روسان دغه کړل، مې خلکیان مړه کړه، یعنې کامیابه کړي. بیا نو ډېر خلک ملګري خو اولین دغه خلک و، دغه سرتېري دغه خلک و چې هغه په وام نه پوهېدل، اقدام دوی وکړي. بیا خو نو ټول افغانستان مجاهد شو. نو د بنګ حبیب الله په نامه چې بنګ حبیب الله د کندهار هغه وخت د پایلوچانو مشر و. حبیب الله نو نن چې زه ستاسې سره خبرې کوم شاید د 130 کالو و، زموږ د پلار هم زولی و، یا د 135 کالو نه یې، خو مړ د مرګ یې کېږي چې مړ شوی دی. زما په یاد بنګ حبیب الله دغه د زرجي بابا سره چې اوس یې جاده بولي دلته چې سماوار کوي، نو چې زما داسې په یاد دی چې د هغه وخت د 80 کالو و. اوس خو نو مړ دی، د 30 کاله کېږي 40 کاله کېږي دونه کېږي چې مړ دی، خدای پاک دې وبخښي. نو د پایلوچانو په مشري دغه بنګ حبیب الله و. بالا ولازي چې محمد یې شفاعت نه کوي. نو بره راله، اول یې سینما وسوځېده، د کندهار سینما دا 2 وره وسوځېدل. په دغه وخت کې دغه پایلوچانو چې سلیمات خان په مشري و، د بلوا مشر سلیمات خان و، او بیا مجاهدینو وسوځل، د غاجي اسدالله د حزب اسلامي مجاهدو دې حمله پر وکړه، د اخرینو دوی وسوځل. بیا نو هغه سوځېدل یې پاته و تر هغه وخته چې تېر امارت کې طالبانو ونړوله، د هغه پر ځای د جامع عمر واچوله، د کندهار جامع عمر چې ده دا د سینما پر ځای باندې ده، پر دغه ځای باندې پخوا سینما وه. نو د سینما 2 وره سوځېدلې. په دغه وخت کې دا پایلوچان بس بهلول محمد یې شفاعت نه کوي، سینما یې وسوځل، ور واوښتله د ښځو مکتب ته، د زرغونې انا مکتب ته، هلته یې میزونو او چوکیو ته ور واچوي، د مکتب صنفونه یې وسوځله. خان محمد خان په دغه وخت کې په کندهار کې پرکمشر و. خان محمد خان د بولدک د نورزو څخه و، سامیزی و، په کام نورزی و، په نورزو کې سامیزی و، د بولدک د نورزو څخه و. نو په دغه وخت کې دی پرکمشر و د کندهار. د خان محمد خان بیا په هغه وخت کې ټانکونه و، موټران و، عسکر راویستل، خو خلک یې مړه نه کړل، ډېر ټکان هوایي وسول، خو هغه شورش یې ارام کوي، یعنې په داسې شکل یې ارام کوي چې نه ډېر تلفات ولیدل او نه ډېر خرابۍ وکړي، خو د سینما او دغه مکتب و دغه وسوځېدل، نور پر عسکري دولتي تاسیساتو باندې دوی تاوان نه ورسېدی. نو خان محمد خان چې بیا کله دغه شورش ارام کوي، نو بیا خان محمد خان ته حکومت په هغه وخت بیا ظاهر خان بوتي کابل کې بره وزیر دفاع تر دغه وخت پرکمشر و. نو په دغه وخت کې چې دا بلوا کېدله یو څه تلفات ورسېدله، په کندهار کې څه خلک خوښ سوله، ځینې مړه سول، ځینې خوښ سوله. دغه د علت یې دغه د کرز د ښځو د مکتب و چې دغه سلیمات خان شورش وکړي. نو کله چې بیا هغه بلوا ارامه سول، سلیمات خان و دغه ځینې پایلوچان چې دا کار یې کړی دا فراره وه. نو بیا حکومت د هغو په نیولو په ټولو پسې تلاش وکړي او اکثره یې ونیول، ټوله یې ونیول. نو سلیمات خان فراره و. سلیمات خان په دغه وخت کې نه کې چا نه سوی نیولی. د داروخان په نامه د څوکزو مشر دی، تاسې بیا نوم اورېدلی چې دا د څوکزو غټ مشر و، اوس هم شته په بولدک کې اکونجی ورته وایي، د رود په غاړه کې د اکونجی د دوی وطن دی، د دغه ځای و. داروخان اوس هم د څوکزو مشر دی، اوس یې بیا هغه زوی دي، زامن یې دي، هغه پاته دي. نو دغه داروخان چې دا د دوی بیا یو ورور د داروخان یو ورور بیا په ګلستان کې دی، تاسې بیا نوم اورېدلی چې هغه محمد خان و، د زوی بیا اوس احمد خان دی، دغه بیزي، دغه د داروخان ورورونه دي.
دا دوی یو ورور یې دلته زموږ خواته و، اصلي دی دغه ریګ دی، یو ورور یې هاخواته و، هغه یې هاخواته حکومت کوي، دی دې خواته کوي. نو په دغه وخت کې د داروخان باره حکومت ته وویل چې زه یې در نیسم. نو هغه و چې داروخان په دغه وخت کې حکومت اتیا نفره دی پلټن بلي، پلټن یې ورکړی و. په هغه وخت کې د سیبر توپکان وه انګریزي، دا یې ورکړي وه چې ده په ریګ کې ګریزي راګرځول، ګریزي زه نه پرېږدم. حکومت الاده دغه پلټنۍ د عسکر ورکړي وه، د ریګ ګریزي ده راګرځوله. نو په دغه وخت کې دی مسلح هم و، باره حکومت سلیمت خان زه در نیسم. نو هغه و چې سلیمت خان یې ټینګ کړي، بیا حکومت ته په لاس ورکړي. حکومت بیا داروخان ته په انعام کې دغه د کندهار د ډنډ چوک دا درې منزله تعمیران چې تاسې وګورئ، دلته 20 جریبه مځکه حکومت په انعام کې ورکړل، او یوه یې په ښارنو کې یو کوټۍ ورکړه چې تر اوسه پورې هغه کوټۍ ورته ولاړه ده. نو لمسیان چې زامن یې هم شته د داروخان، لمسیان یې تر اوسه هم پکښې پراته دي. نو یوه دا کوټۍ ورکړه په ښارنو کې، او دغه 20 جریبه مځکه یې ورکړه. اوس دغه یو شفاخانه هم پکښې کې ده، که تاسې پام پر کړی دی، او دغه 3 منزله تعمیر دی د سړک پر غاړه. نو دا دغه د بلوا د کال یو مختصره کشنکه کیسه وه چې درته ومې کړله، خدای دې وکړي ستاسې د توجه وړ ګرځېدلې. بل کال دا د وسې کال و. د وسې کال ما خپله نه په یاد کېږي، نو زموږ پلار به کیسې کولې، نورو خلکو هم کولې په دا وطن کې. نو په دوبي دغه وخت چې د درمندان خلکو ښه ووډله، پخوا د درمندان داسې کېدله، د ځینو دوستانو به په یاد دي، زموږ په یاد دي، دا درمند به چې لو وسو، بیا به یې نو درمند جوړ کړي، درمند بیا خورا ټینګ جوړوي، ګردی به یې جوړ کړي، بس بیا داسې سره دغه کوي، او بیا به یې نو کرار په غویو میدوي، بیخي په 6 شپې به یې میده کوي، بیا به یې نو بادوي. 2 میاشتې به دغه 1.5 میاشت به دغه درمند باندې کار کېدی چې بیا به یې نو حاصل ټول کړي، غنم یې ځینې واخیست. نو درمندونه خلکو درولي وه، دوبی وه، سور دوبی وه، انګور هم پاخه وه، انګور هم پاخه شوله. دغه وخت یې د انګور چاول پخېږي شروع شوله، دا د سرطانو د جوزا په اخره کې. نو بارانونه داسې بارانونه وه چې دوی ویله دا بارانونه 1 میاشت که 2 میاشتې داسې بارانونه وه، داسې بارانونه وه چې تر دې اندازې د بارانونه ورسېده چې د کشني کشني درمندان بیا اوبه راخیستې وې. چا خو یوه کیسه کوله، چنغور صلواتو دغه سره نږدې دي، د چنغور د فصل څخه یو درمند اوبه راخیستې وو، په صلوات کې بیا یو ځای په سو کړی وری، هغسې ولاړ و چې په سوی هم نه و، یعنې داسې دغه وه. د زموږ پلارو به کیسې کولې چې دغه بارانونه دې اندازې ته ورسېدل چې موږ بارو د غنمو کودې و، د غنم چې باران پروت بیا مو سبا پر دا بل مخ خړول چې وچ سي، هغه در وچېدو اخر چېر سو، ټول په هغه وږي کې شنه سو، د کار ووته، بس کار یې خلاص سو ګرسره. یعنې هغه په هغه کال د غنم داسې شوله چې د وسې کال ټوله وخوړله. بیا تر هغه وروسته ډېره کاغچي هم راغله، د غنمو کاغچي هم راغله، ولې غنم ټوله بارانو د کاره وایستله، یعنې نور یې اصول نه واخیستئ. نو دغه کال بیا دوی د وسې کال بلئ، او چا به زه د وسې کال په پیدا سوی یم، چا د وسې کال وسه دا بارانو ته وایي، دا بې وخته بارانو ته وسه وایي، دا په دوبي چې کېږي وایي وسې وسولې. اوس په ژمي موږ تاسې باران یادو، دا دوبي دا بیا دوی وسه بلل. دا د وسې نوم نه پوهېږم چې دا د کوم د هغه څخه اخیستل سوی دی، په دغه نامه یې بلله. نو دا د وسې کال و چې زما خپله په یاد نه دی.